نه پته وم چې نیسان ته څنګه قناعت ورکم خو ته هغې ته یوه خبره هم ونه کړه. څه مې ورته ونه ویل ځکه ما ونه غوښتل زهره پوهه شي چې زه غواړم چې نیسان ماشوم لرې کړي. زه نه غواړم چې سلیم پوه شي چې زه داسې یو فکر لرم مورجانې. یعنې ته اندېښنه لرې چې سهرا سلیم ته ستا شیطانې ونه کړي همداسې ده؟ آفرین دې وي په ته همداسې عقل دې په کار واچوه. ته باید هیڅکله هم په هغې سهرا نومې ښځه باور ونه کړي. اوف مورې بیا دې مسله چیرته ورسوله؟ دا خبره له کوم ځای نه شوه؟ اوس له سهرا سره زما اړیکې ښې دي د هغې په اړه چې مې کومه اندېښنه درلوده اوس یې نه لرم خو بیا هم زه باید ډېر پام وکړم مورجانې. ګوره لورې یوه خبره مې په یاد شوه پرون ماښام ته چیرته لاړې؟ اصله اوس د سهرا ملګرې شوې ده نو تر څو چې زه په لیک سمه پوهه نه شم په اړه یې څه نه وایم. که نه نو څنګه چې خانم شی په 2 پیسو کړه ما به هم په 2 پیسو کې. مورې له تا نه مې پوښتنه وکړه واده نه وریدل پرون ماښام چیرته وي؟ لږ کار مې درلوده لورې. هغه ورځ تولی راته وویل چې د پردو ډېر ښایسته ډیزاینونه راغلي. زموږ د سالون پردې لږې زړې شوي دي نو هلته تللی وم. وږی شوی یې؟ هو همدلته په تمه شه. مهرباني وکړئ 2 خوراکه راکړه. نوم دې څه دی؟ فردي. فردي. مور او پلار دې چیرته دي؟ په کور کې دي. ته څنګه په دې وخت کې د باندې؟ ناوخته مې کړه کنه نو کور ته تلم. یعنې زه اکثرا په رستوران کې کار کوم. هر څوک د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو په هڅه کې دي. پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې موټروان دی د لارۍ موټروان. هغه په تا باندې پام کوي؟ په ما خو هیڅ پام نه کوي بله دا چې جریمه شوی یعنې موټر ترې بیرته اخلي او 300 جریمه شوی یعنې جریمه شوی؟ هو جریمه شوی وروره. هو اوس کار نه کوي؟ نه پوهېږم چې اوس کار کوي او که نه. موړ شوې فردي؟ هو موړ شوم وروره موړ شوم. له ما نه بل کوم څه غواړې؟ مننه کوم خدای دې دنه راضي شي. زه اوس ځم فردي. ولې؟ لږ کار لرم کور ته ځم. ځینې کسان راته په تمه دي. تا ته به دې هم کورنۍ په تمه وي. خدای دې درنه راضي شي. مننه کوم. خدای دې له تا نه هم راضي شي. نه پوهېږم چې زموږ ژوند به څنګه شي. صبر ولره داسې مه وایه. که کوم څه ته دې اړتیا درلوده کومه ستونزه دې درلوده
زه د فنر په لیسې کې ښوونکی یم. سمه ده ښوونکیه. سلیم ښوونکی چې ووایي هر څوک مې پیژني. سمه ده؟ او هر کله راتلی شي. سر دې پورته که. ته ژاړې؟ نه ځان ته دې ډېر پام کوه. مننه کوم. ګوره ناوخته نه کې. سمه ده؟ سمه ده. که طایفه اوزګه لیدلي وای زړه به دې پرې سوځېدلی و. هغوی ته یې وویل چې ستاسې مور خو نشته. مورې زه دا وایم چې که د هغوی لپاره زه پخوم. پوښتنه ترې وکړه چې هغوی کیک غواړي او که پیرکي. ته جوړه نه لرې مورجانې. پوښتنې ته اړتیا نشته. زه خو وایم چې دواړه به کیک تیار کړو مورجانې. سمه ده. در سره مرسته وکړم. ستا او د ډاکټرې خبره مې ومنله. زه غواړم چې دا کار خلاص کړم. سبا ته وخت نیسو. سمه ده. هر څنګه چې ته غواړې نیسان. د هغه ملا کور چیرته دی؟ لکه چې سرک مې غلط که. وبخښئ مېرمنې یوه پوښتنه کوم. زه د ندیم ملا کور لټوم. تا ته معلوم دی؟ داسې تاوه شه بیا مخامخ لاړه شه. یو سړک دې مخې ته راځي. له هغه سړک نه چې تېره شوې لکه چې دویم کور یې دی. مننه کوم. ژوندی اوسئ. هیله کوم په مخه دې ښه شه. بله هارونه. چیرته یې میرا؟ څه خبره ده هارونه؟ زر زما دفتر ته راشه. څه خبره ده چې ستا دفتر ته درشم؟ زه اوس کار لرم. میرا درته وایم راشه. که مهمه نه وای نه مې راغوښتې. سمه ده سمه ده درځم. شاله دی چې زه راشم. حال یې هم راته ونه ویل. د لیک کار بیا پاتې شو. زویا دننه راشه که نه؟ څنګه دلته په دروازه کې ولاړې؟ نه مورجانې دننه نه ځم. تېرېدم ما ویل ودې ګورم. خو کېدای شي د غرمې ډوډۍ ته راشم. راشه. سمه ده راشه. ښه کار کېږي. خو زه باید له خپلو ملګرو سره خبرې وکړم. د هغوی خواته ورځم. سمه ده زه بیا بل وخت راځم. موږ په اونۍ کې یو ځل هرومرو راټولېږو. زه باید هلته لاړه شم. هی الله اوس څنګه وکړم؟ اندېښنه مه کوه. بل وخت بیا راځم. ټولو ته سلام کوه مورجانې. سمه ده زویه. خدای پامان. په مخه دې ښه شه. نو څه خبره ده؟ دا څه دي؟ ټلیفون کې به خبرې کړې وې. زه ګنول یم. ما درته ویلو چې زه ستا لور په دې ښوونځي کې نشم نیولی مېرمنې. ښه څه کوې مدیر صاحب؟ هسې نه لور مې چې هر ښوونځي ته ځي بېرته شړل کېږي. ته تجربه نه لرې مدیر صاحب. البته چې یوه لاره پیدا کولی شي. بښنه غواړم. زه دومره ضعیف زده کوونکي په دې ښوونځي کې نشم نیولی. هسې هم نور راته سرخوږی جوړېږي. څنګه یې نشي نیولی؟ البته چې نیسي به یې. زما لور باید ونیسي.
وایم چې نیولای نشم په دې اړه هیڅ هم نشي کولی. ته پیسې غواړې؟ ووایه زه په نیمه خبره پوهېږم. دا ته څه وایې مېرمنې؟ ته څوک یې چې ما ته د رشوت؟ سلیم ښوونکي د جومات په انجمن کې د مطالعې ټولګی جوړ کړی. هو که د انجمن د چت لاندې له زده کوونکو نه پیسې واخلي ګناهګار ګڼل کېدی شي، همداسې نه ده؟ او د دې کار سزا هم څنګه چې ته غواړې هماغسې ده. کېدی شي بیا هغه هم له مسلک نه وویستل شي. البته ډېر ښه فکر دی، خو سلیم له زده کوونکو نه پیسې نه اخلي. ځینې وخت له خپل جیب نه هغوی ته پیسې ورکوي. دا چې هغه څنګه په دام کې وغورځوي تا پورې اړه لري. پیسې نه اخلي، خو کېدی شي چې د پیسو اخیستلو غوندې ښکاره شي. لکه چې جوړ راځو. څومره غواړې مدیر صاحب؟ ګنول مېرمنې، لور دې په ښوونځي کې نیسم، خو زه له تا نه به هیله کوم. یوه شېبه غلطه پوه شوې. ګوره داسې دې پوهوم، خو دا خبرې دې زموږ ترمنځ وي. البته. مهرباني وکړه. څه خبره ده چې زه د زره وغوښتلم؟ ته له دنیا نه خبره نه یې میرا. ستا هغه کرایه نشین نه و، هغوی پرته له کرایه ورکولو نه وتلي دي. کور یې همداسې پریښی دی، موږ یې باید غم وخورو. د همدې لپاره دې راوغوښتلم؟ یعنې که زه نه وای تا دا کار نشو کولی؟ هغه کور ستا په نوم دی، قرارداد هم همداسې. ته باید لاړه شي لاسلیک وکړې او له هغوی نه کرایه اخیستل خو اسانه ده. که دا کارونه درته سخت ښکاري نو هر څه زما په نوم که. راکه سمه ده. هر څه زما په نوم که. د حل بله لاره خو یې ذهن ته نه راځي. ته باید لومړی خپله لور د انجمن د مطالعې په ټولګي کې شامله کړې، او وروسته به د انجمن د مطالعې په ټولګي کې سلیم ښوونکي ته پیسې ورکړې. دې کار ته اندېښنه مه کوه. دا دی زموږ سلیم ښوونکی هم راغی. در پیژنم یې، زموږ د ښوونځي د نوې زده کوونکي مور ګنول مېرمنه. سلام، خوشحاله شوم. زه هم. دی زموږ صفر ډېر اورېدلی، غواړي چې خپله لور زموږ په ښوونځي کې شامله کړي. زه د لارښوونې ښوونکی یم. که د لور په اړه مو کومه ستونزه او یا هم کومه خبره وه نو له ما سره لیدلی شئ. څه مې چې له وسې پوروي کوم یې. په اصل کې یوه ستونزه شته. ډېر وخت کېږي چې لور مې له درسونو لرې پاتې شوې ده. مدیر صاحب وویل چې تاسې د مطالعې ټولګی جوړ کړی. که ستاسې اجازه وي زه غواړم خپله لور شامله کړم. البته درس چې خلاص شو لور دې راواخله راشه، موږ یې شاملوو. ډېره مننه کوم. ډېر ښه. داسې چې د نور زه ځم، د اسنادونو کارونه خلاصوم، لور مې راولم. په اجازه مو ځم. مهرباني وکړه. ورځ په خیر. ورځ په خیر. فکر مې نه کاوه چې د مطالعې ټولګی به ما سره وګڼئ. هغې مېرمنې پوښتنه وکړه. ما هم ورته نشو ویلی چې زه مخالف یم. په هر حال ته څنګه راغلی وې؟ زده کوونکي د ښوونځي د انګړ په اړه ځینې ستونزې لري. راغلم چې هغه تاسې ته ووایم. څه وایې؟ بیا څه شوي دي؟ موږ چې هر څه وکړو هغوی نشو خوشحالولی. مدیر صاحب، د زده کوونکو د ټولنیز ژوند او د فزیکي تمرینونو لپاره مهمه خبره ده. ښه نو بیا وروسته علي هم د اوسګېدوی لپاره خفه شوی و. اوس هغوی چیرته د کیک په پخولو ښه پوهېږي. همدارنګه اقتصادي حالت یې ښه نه دی چې ډېر مصرف وکړي. د مصرف پیسې زه درکوم. پیرکي او کیک ته ورته تیار که سمه ده؟ رښتیا وایې؟ ما کله هم داسې ټوکې کړي. حاله کار دې پرېږده، پاڅېږه.
همدومره بس دي؟ بس دی. سلام. سلام. بخښنه غواړم، زه باید زر لاړه شم. خیرت دی. ولې دومره وارخطا ده؟ د خپل زوی د ملګرو لپاره پیرکي او کیک تیاروي. څه وایې؟ ښه، ته څنګه راغلی؟ یوه شېبه. دا چې هغه پیرکي پخوي نو هرومرو کور ته به ځي. هغه زمې مور دوی کره تلله، مخکې له تلو نه باید ورته جامې واخلم، خو له یو مؤکل مې پیغام راغی زه باید زر ورشم. ښه نو خدای پامان. په مخه دې ښه. مال ارواپوهې سره ولیدل. کومې پرېکړې ته ورسېدې؟ هو، زه غواړم چې ماشوم مې لرې کړم. ډېر ښه، دا چې پرېکړه دې کړې. نو لومړی د احتیاط لپاره دا چې موږ ماشوم څنګه لرې کوو، مخکې له مخکې نه د تلویزیوني معاینې په وسیله تاسو ته ټول معلومات درکوو. دا چې عملیات څنګه ترسره کیږي تاسې باید پوه شئ. دا د ماشوم سر دی، دا یې هم خېټه ده، دا یې هم لاسونه دي، دا یې هم پښې دي. څنګه چې وینئ ماشوم ډیر غټ شوی دی. د لرې کولو په وخت کې موږ نشو کولی چې ماشوم ټول یو ځای لرې کړو، مجبوره یې چې ټوټې ټوټې یې کړو. په ځینو عملیاتو کې داسې هم کېږي چې د ماشوم د ځان ټوټې د مور په رحم کې پاتې شي، چې دا د مور صحت ته یو لوی ګواښ پیدا کولی شي. زه له داسې ګواښ سره نه مخامخ کېږم که نه؟ زموږ له وسې چې څه پوروي هغه کوو، خو په هر جراحي عملیات کې بیا هم یو ډول ګواښ موجود وي. د همدې لپاره زه ستاسې لاسلیک اخلم مېرمنې، او ته باید هر ډول ګواښ په ځان ومنې، که نه نو زه دې عملیاتولی نشم. په اصل کې کوم ګواښ چې ما یاد که هغه ډیر کم احتمال لري چې په زرو کې یو کې پیدا شي، خو بیا هم کېدای شي چې په زرو عملیاتو کې هغه یو عملیات هم داستا وي. اغلې ډاکټرې، ماشوم خو ژوندی دی، بیا هم داسې عملیات ترسره کوئ؟ یعنې نه پوهېږم، خو تاسې هغه نه بېهوشه کوئ؟ داسې کومه لاره نشته چې موږ هغه بېهوشه کړو. پرته له بېهوشه کولو نه موږ دا عملیات ترسره کوو. زه یو عادت لرم، زه د ماشوم د زړه ضربان د وروستي ځل لپاره مور ته یوروم. مهرباني وکړه نیسان دننه لاړه شه. دا چې تاسې د ماشوم د زړه ضربان واورېده نو په دې معنا چې ټول اصول پر ځای شول. که پرېکړه مو نوې بدله شوي نو ماشوم مو سبا ته لرې کولی شو. هغه
سلام مراده. سلام. مور مې په کور کې نشته. هو لږ مخکې ووته. ښه داسې ووایه چې ناوخته راغلم. دا دومره وخت مې د هغې د لاس ډوډۍ خوړله. ویل مې ډوډۍ به دلته وخورم خو نن مې په قسمت کې نه وه. کیدای شي لږ وروسته راشي. کیدای شي. دا د پیرکیو بوی ستاسو له کور نه راځي؟ هو د خپل زوی د ملګرو لپاره مې تیاروم. که غواړې لږ به درته راوړم. حسینه مې یو پتنوس پاخه شوي. والله چې نه نو وایم پیرکي خو مې ډېر خوښیږي. مهرباني وکړه هلته کښېنه زه یې درته همدا اوس راوړم. سمه ده. زه وایم چې سبا ته به زینب شکران ترور ته پرېږدو. زړه مې نه کېږي چې ګاونډیانو ته یې پرېږدم. خانم شاته یې هم پرېښودلی شو. یو ځل سبا شي بیا به ګورو احمده. خو که همدا اوس ورسره خبرې وکړو چې هغوی خبر وي. بیړه مه کوه. تر اوسه زه نه پوهېږم چې څه وکړم. ډاکټر ته له تللو نه وروسته فکر مې ګډوډ شوی. زه باید فکر وکړم. د ماشوم د زړه ضربان مې هم واورېده. سمه ده څنګه چې ته غواړې هماغسې کوو. مهرباني وکړه دا رودي شه. اوه ډېر ښه بوی لري. ډېر خوند کوي. دا رودي شه. اوس خو ډېره ګڼه ګوڼه ده. زه پرې لږ څه وخت ولولم. په لاسو دې برکت شه. د مور غوندې مې دې خوندور پخ کړي. دا رودي شه. دا چې ما دومره خوندور پیرکي وخوړل نو زه باید تاسې ته ډوډۍ درکړم. زه پوهه نه شوم. دا خبره له کوم ځای نه شوه؟ یعنې اړتیا نشته. سم د لاسه مه ډارېږه. یوازې یو ځای ډوډۍ خورو. تا او علي ته ډوډۍ ته بلنه درکوم. مننه کوو خو موږ درتلی نه شو. غلط فکر مه کوه. یوازې تا نه زه د کورنۍ ټول غړي راغواړم. ما له پخوا نه دا فکر کوه خو کارونه مې ډېر و. فرصت مې پیدا نه کړ. د دې کار لپاره همدا اوس ښه وخت دی. نیسان او احمد په خوله شوي دي. ټول خوشحاله دي او میله غوندې به شي. له رستوران والا سره مې خبرې کړي او تاسې به هم راشئ. سمه ده که نه؟ یعنې ماښام ته راځئ؟ لالي نه هم باید پوښتنه وکړم. بله دا چې ټول راځي ښه نه ده چې زه ووایم موږ نه راځو. سمه ده. په لاسو دې برکت شه. دا رودي شه. ستړی مه شي ښوونکیه. سلام زده کوونکو په خیر راغلی. سلیم ښوونکیه. سلام په خیر راغلی. سلام ورځ په خیر. دا مې لور دی یغمور. په خیر راغلی یغمور. غواړم چې د مطالعې ټولګي کې شامله کړم. که په یاد مو وي د ښوونځي مدیر موږ یو بل سره پیژندلی وو. هو په یاد مې شو. که غواړې هم د اوس یې نوم لیکم درس ویل دې پیل کړي. تش ځای نشته څنګه چې تاسې وویل.
دې باندې باید درس ویل پیل کړو. له درسونو ډېره شاته پاتې ده که نه؟ البته چې شته. که غواړي اوس دې په درس کې ګډون وکړي وروسته بیا زه نوم لیکم. ډېره مننه کوم سلیم ښوونکیه، له موږ سره مو ډېره مرسته وکړه. څنګه چې خلک وایي په رښتیا هماغسې یې. استغفر الله. راځه کېنه یغمور. ډېر وږی شوی یم. کیک څنګه شوزګې؟ طریقه مې سمه نه وزده کړې، د همدې لپاره ونه پړسېده. زه خو وایم چې دا به ټولو ته ونه رسیږي. څه ته په تمه کېږو؟ زر کوئ چې ځو. اوس معلومه شوه چې ولې په تمه کړي وو. ژوندی اوسې مورې. دې ته څه اړتیا وه علي؟ ولې دې خپله مور په عذاب کړه؟ دا خو مهمه نه ده چې ټول پیرکي وخوري. زه هیڅ په عذابه نه شوم. علي او تاسې ماته کوم فرق نه لرئ. تاسې درې واړه زما اولادونه یئ. د همدې لپاره په علي مو غوسه کیږئ. دا به وي نه سو کې وي سو فکر نه کوم چې څوک به یې وخوري. کیدای شي چې له ما نه مو هم خوندور تیر کړي وي. ترورې هیله کوم ماته دعا وکړه. باور وکړه چې زه اوس خپل ځان نشم پېژندلی. نه پوهېږم چې څه ووایم او یا هم څه وکړم. فکر مې بیخي ګډوډ شوی دی. د ماشوم د لرې کولو لپاره ډاکټر ته لاړو. دا چې عملیات څنګه ترسره کوي په اړه یې معلومات راکړل. زړه مې ودرېده ترورې. څو میاشتې کېږي چې هغه په خپله خېټې کې ګرځوم. هغه مې د ځان یوه برخه ده، خو پرته له بېهوشۍ نه هغه ټوټې ټوټې لرې کوي. زه یې څنګه وزغمم؟ که لرې نه کم نو ټول عمر به زه له هغه سره په تکلیف اوسم. خدایه ته ماته د حل یوه لاره وښیه. څه ووایم لورې؟ ماشوم او ځان دواړه ستا دي. خپله دې پرېکړه وکړه. زه نور نه غواړم چې څه ووایم او ستا فکر ګډوډ کړم. له پیل نه تر اوسه موږ ټولو په تا ډېر فشار راوړ. د هر چا له خولې نه یوه خبره ووته. ته هم پوهه نه شوې چې څه وکړې. اوس نو د هېڅ چا خبرو ته غوږ مه نیسه. یوازې د خپل زړه او وجدان خبره واوره. له یو پوه نه پوښتنه وکړه. دوه نظره له یو نظر نه ښه وي. مشوره یعنې نور انسانانو سره خبرې کول، بحث کول او د هغوی نظر اخیستل د پریکړو په کولو کې ډېره مرسته کوي او د یوې سمې پریکړې لومړی شرط ګڼل کیږي. که د یوې موضوع په اړه په هر اړخیز ډول فکر ونه شي، له نورو سره پرې مشوره ونه شي او د هغه کسانو نظر وانه اخیستل شي، ډېری وخت سمه پریکړه نشي کېدلی. څوک چې فکر نه کوي، د نورو مشورو ته ارزښت نه ورکوي، په هر څه باندې خپل ځان ښه پوه ګڼي، ان که یوه وړه موضوع هم وي د هغه په اړه د نورو کسانو نظر نه اخلي، نو هغه انسان به له ډېرو زیاتو تېروتنو سره مخ شي. تر ټولو هوښیار انسان مشوره کولو ته ډېر ارزښت ورکوي او د نورو له فکرونو نه په سمه توګه ګټه اخلي. لنډه دا چې له نورو کسانو سره مشوره کول، د هغوی نظر اخیستل، د یوې موضوع په اړه له هر لوري نه فکر کول په ژوند کې د بریالیتوب یو ډېر مهم راز ګڼل کیږي.
تاسې څه راوړي دي؟ او ډېر ښه بوی لري، آفرین دې وي په تاسې. سلیم وروره لږ خبرې کولی شو؟ سمه ده احمده. په ځینو عملیاتو کې داسې هم کیږي چې د ماشوم د ځان ټوټې د مور په رحم کې پاتې شي، چې دا کار هم د مور صحت ته یو لوی ګواښ پیدا کولی شي. بله سلام، زه نیسم بیرجان یم. د ماشوم د لرې کولو لپاره راغلی وم، خو زه اوس له خپله پرېکړې نه تېره شوم. سمه ده، مننه کوم. زه باید له احمد سره خبرې وکړم. ډاکټر وویل راشئ چې ماشوم لرې کو، خو نیسان چې دا خبره واورېده ورخطا شوه. په اصل کې هغه باید خوشحاله شوی وای، خو داسې ونه شول، په فکر کې ډوبه شوه. یعنې سبا ته ماشوم لرې کولو ته ځئ؟ زه هم دا وایم. او مې ویل چې د سبا لپاره باید پلان ونیسو، خو اندا یې هم ونه منله. داسې ښکاره چې هیڅ تصمیم نه لري. زه پوهېدم چې د انسان وجدان چاته د دې کارونو اجازه نه ورکوي. اندېښنه مه کوه، هر څه به سم شي انشاءالله. پام کوئ چې له مانه داسې پوښتنه ونه کړي چې ته اوس څنګه دلته راغلی یې. ته خو دلته نه راتلې مراده، خیرت دی وروره. سمه ده، دا چې راغلی همدا بسنه کوي. ژوندی اوسئ. زه پوهېږم چې ما له تاسې سره زیاتی کړی د همدې له امله زه نن ماښام ټوله کورنۍ ډوډۍ ته راغواړم. همدارنګه د احمد او نیسان لپاره به ښه شي. فکر مې وکړ چې په دې ډول به زموږ فکر لږ ښه شي. څنګه مو خوښه ده؟ ډېر ښه فکر دې کړی. ما خو هم داسې وویل. تا ته څه؟ ته ولې د خلکو په کارونو کې کار لرې؟ غوسه شوم. داسې مه وایه خانم شه، تا هرومرو ډېرې خبرې کړي، هغه ښځه هم در باندې پوهه شوې ده. بله سلیمه، څه وایي؟ زه مې مور دې ته خبر ورکوم. سمه ده، ماښام ته ټول یو ځای راځو. خدای پامان. څه خبره ده؟ ماښام ته تاسې ټول چیرته ځئ؟ مراد ټولې کورنۍ ته د ماښام لپاره بلنه ورکړې، هلته ځو. د دې لپاره چې مراد ستا پام ځان ته راواړوي، دا ټول کارونه ستا لپاره کوي. ته څه وایې خانم شاخورې؟ خپلې کورنۍ ته د ډوډۍ لپاره بلنه ورکوي، ما ته یې څه؟ پام کوه ونه وایې چې زه نه پوهېږم سهرا. هغه ستا شاوخوا کې همداسې ګرځي، هر وخت چې فرصت پیدا کړي د خپل مور کور ته ځان رسوي. خواړه ماړه پلمه ده، د هغه ستونزه ته یې هرومرو تا ته یې هم بلنه درکړې. په رښتیا چې دا هیڅ ښې خبرې نه دي خورې. دا چې ته په ما څومره فشار راوړې ته پوهېږې؟ بخښنه غواړم سهرا خورې. خانم شاه ډېر وخت نه پوهېږي چې له خولې نه څه ډول خبرې وځي. یعنې څه؟ زه دروغ وایم خورې؟ ما چې څه لیدلي زه هغه وایم. هغه ته د مور د کور لاره معلومه نه وه، اوس هره ورځ له هغه کور نه راوځي. آی سمه ده، نور نو بس دی، اوس هم خبره اوږدوي. ته خو پوهېږې چې زما ژوند اوس لږ ښه شوی، خو خانم شاه ستا د دې بې ځایه خبرو له امله زما او د علي ژوند به بیرته خراب شي. تا په دې اړه فکر کړی؟ هر څه د چې په ذهن کې ګرځي هغه مه وایه خانم شاه. دا دی وینې، ستا له امله د انسانانو فکر خرابېږي. آی ما څه وویل چې اوس ستاسې فکر خراب شو؟ یوازې تاسې ته مې وویل. تاسې هم فکر کوئ چې زه د سیمې ټول خلک راټولوم او کنفرانس ورکوم؟ ګوره، که په دا ډول خبرو سره د ګډوډي جوړه کړه نو زموږ ملګرتیا ختمیږي. همدارنګه تا نور کار هم درلوده که نه خانم شه؟ موږ د وخت نه نیسو. آی ښه سمه ده، یوه ټوکه مې وکړه،
تاسې هم جدي فکر وکړه لږ پاتې چې اوس مې ووهئ لږ پاتې و چې زه ناهیلی شوی وای خو بیا هم سمه معلومه نه ده چې نیسان څه کوي یعنی زه خو له خپلې پرېکړې نه نشم تېرېدلی خو ښکاري چې نیسان د ماشوم د لرې کولو تصمیم هیڅ نه لري وروره ما چې څه ویلو بیخي هماغسې کېږي وینې که فشار پرې رانه وړې زه پوهېږم چې نیسان په خپله ښه فکر کوي او وجدان یې دې کار ته اجازه نه ورکوي د همدې له امله ته هم پې فشار مه راوړه پرېږده چې د یو څه وخت لپاره خپله فکر وکړي کله فشارونه نه خلاصه شي خپله به فکر وکړي نو هرومرو بیا سمه پرېکړه کوي او تر ټولو سمه لاره غوره کوي په اصل کې زه لومړی اندېښمن شوی وم خو اوس چې د انسان حالت ته ګورم پوهېږم چې ستا خبره بیخي سمه ده د ارواپوهنې نظر نه نیسان د خپل ماشوم نه لرې کوي ته په دې ډېر ښه پوهېږې احمده وروره وجدان له هر انسان سره په ښه پرېکړه کولو کې مرسته کوي اندېښنه مه کوه انشاءالله چې هر څه سمېږي انشاءالله ته څنګه نه راځې مراد موږ ټول دعوت کړي یو داسې کېږي چې رانه شې همدارنګه ته ولې نه راځې پوهه نه شوم سهرا ګوره بیا غوسه کېږم زرکه ووایه څه خبره ده پام کوه ونه وایه چې زه نه پوهېږم سهرا هغه ستا شاوخوا ته همداسې ګرځي هر وخت چې فرصت پیدا کړي د خپل مور کور ته ځان رسوي خواړه ماړه پلمه ده ته هغه ستونزه ته یې هرومرو تا ته یې هم بلنه درکړې ده په رښتیا چې دا هیڅ ښې خبرې نه دي خورې دا چې تا په ما څومره فشار راوړی ته پوهېږې بخښنه غواړم سهرا خوري خانم شاه ډېر وخت نه پوهېږي چې له خولې نه څه ډول خبرې وځي یعنې څه زه دروغ وایم خورې ما چې څه لیدلي زه هغه وایم هغه ته د مور د کور لاره معلومه نه وه اوس هره ورځ له هغه کور نه راوځي کومه خبره نشته څه خبره کېدلی شي خو مراد اوس غواړي چې له خپلې کورنۍ سره واوسي زموږ راتلو ته اړتیا نشته دې خبرې ته دې وګوره تاسې زموږ د کورنۍ غړي نه یې زر کوه زویه زه لاړ شه جامې دې بدلې که ډوډۍ ته یو ځای ځو زو مورې په دې کې نه څه خبره ده زه هیڅ نیوکه نه غواړم زر کوه ځان دې چمتو که لږ وروسته حرکت کوو سمه ده زر کوه ځانونه چمتو کوو زویه همداسې بیا ونه وایې چې ګواکې موږ ستاسې د کورنۍ غړي نه یو بله اصلي لوري چیرته یې مورې موږ تا ته په تمه یو ناوخته کېږي څه وکړم لوري کارونه مې نه دي خلاص شوي دولتي کارونه خو همداسې وي لوري ټول ستا د پلار کارونه دي په یوه ورځ کې ټول کارونه خلاصوي په هر حال مورې زر کوه لږه بیړه وکړه چې ډېره ناوخته رانشي سمه ده لږ صبر وکړه درځم مهرباني له چا سره د کار درلوده ته ندیم ملا صاحب یې که نه هو زه یم مهرباني وکړه ملا صاحب دلته چې څه لیکل شوي باید پې پوهه شم یوه ډېره مهمه مسله ده له ما سره مرسته کولی شئ ښه ګولې ووهه هو ما فکر وکړ چې هغوی به ماتې وخوري هغه یو ډېر ښه لوبغاړی دی او دومره تکړه لوبغاړی مې نه و لیدلی بلې سیالۍ ته به هم دواړه یو ځای لاړ شو رښتیا وایې څه
څه خبره ده نیسان ته ولې داسې خفه ښکارې کومه خبره نشته دا ډول پوښتنه رانه مه کوئ زړه مې په تنګېږي ښایم د اندېښنې وړ خبره نشته سمه ده لورې سمه ده زه بیرته راځم زه تشنابه پورې ځم ستا ټول رازونه رسوا شول تر همدې ځایه پورې وو اوس نو هیڅوک هم نشي غولولی صحرا دا خو زما لیک دی دا دې له کوم ځای نه پیدا که لکه چې ما دا څنګه پیدا که مهمه نه ده دا چې څه پکې لیکل شوي هغه مهم دي دا لیک یو ډېر لوی ثبوت دی او زه ډاډمنه یم چې ته په سلیمه نه یې مورې تا بیا څه لوبه پیل کړې ها هرومرو کومه ستونزه لري پرون یې انکار وکړه خو هیچا ته هم خبر نه ورکوم ته به هم چاته څه نه وایې زه هم له ویرې ونې جلۍ سره ټول عمر یو ځای پاتې کېږم ښه څه وخت خپل پلان عملي کوو مدیر صاحب انسان موبایل باندې او اصلا هم ځواب نه راکوي هغوی چیرته دي باید ما سره یو تړون وکړي